کم کس چې دا وظیفه صرف یو پیړۍ کوي نو هغه انسان به د عذاب قبر نه محفوظ وي، یعنی هغه ته به عذاب قبر نه رسي. زما عزتمندو، نن درته یو داسې مبارکه وظیفه ښیمه چې دا وظیفه کله تاسو په ورځ کې کوئ، صرف یو پیړۍ کوئ، نو تاسو به الله جل شانه عذاب قبر نه ساتي. د دنیا حرص، د دنیا لالچ خو مونږ په مخه کړی یو. کله د یو حاجت، د یو مشکل، د هر څه دپاره مونږ وکړل وظایف، لیکن نن به ځان له د آخرت دپاره یو داسې وظیفه رانیسو چې زموږ دنیا هم آباده وي او آخرت خو زموږ هم روښانه وي. دا داسې وظیفه ده که یو انسان دا وظیفه خپله کړي نو الله جل شانه به د دې وظیفې په برکت سره هغه انسان د عذاب قبر نه وساتي. محترمو، عذاب قبر ډېر زیات خطرناک څیز دی. د دې نه هغه خلک خبر دی د چا په وړاندې چې هغه احادیث مبارکه تیر شوي دي کوم چې د عذاب قبر په باره کې راغلي دي. نبی علیه السلام فرمایي ما هر قسم مناظر سې کړي دي، جنت، دوزخ وغیره، لیکن د قبر رنګ زیات د دهشت، وحشت او یرونکي والا منظر مې نه سې کړی. نبی علیه السلام فرمایي ما ته د یو خبرې یره ده چې هسې نه تاسو د یرې د وجې نه د مړي خښول پرېږدئ، ورنه ما به الله ته سوال کړو چې الله تاسو ته هم عذاب قبر وښیي او تاسو ته یې واوروي. د ثقلین یعنی د انسانانو او د پیریانو علاوه تمام د ستا مخلوق عذاب قبر اوري او ګوري. عذاب قبر ډېر زیات خطرناک څیز دی. الله جل شانه د دې نه هر یو مسلمان محفوظ وساتي. عذاب قبر حق دی، هغه راتلونکی دی، دې سره هر یو انسان هغه مخامخ کیدونکی دی. لیکن نیکمله انسان چې وي، د الله تعالی چې کم نیک انساني او ولی الله وي، نو هغه د عذاب قبر نه محفوظ وي. نن درته یو داسې وظیفه ښیم چې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک خپله فرمایي که دا وظیفه تاسو کوئ نو که کله د دغه صورت چې دا کوم صورت درته ښیم د دې هغه تلاوت کوئ تاسو، یعنی په ورځ کې یو پیړۍ صرف وایي، نو تاسو به الله جل شانه د عذاب قبر نه ساتي. نبی علیه السلام فرمایي ما ته یو صورت د 13 آیاتونو په قرآن مجید کې داسې معلوم دی چې هغه د خپل ویونکي دپاره سپارش کوي تر دې پورې چې د هغې هغه شفاعت قبول شي. فرمایي وهي تبارک الذی، او هغه صورت ملک یعنی تبارک الذی بیده الملک دغه صورت دی. دې صورت ته ډېر زیات نومونه دي، یعنی د دې صورت یو نوم دی سورة المنجیه، یعنی دا نجات ورکوونکی دی د څه نه؟ عذاب قبر نه. نو کوم یو انسان چې د ماسخوتن د منځونه پس روزانه پابندۍ سره د دې تلاوت کوي د سورة ملک د تبارک الذی چې دا کوم صورت دی، د دې تلاوت کوي، دا انسان چې کله مړ شي د باندې به عذاب قبر نه وي. زه نه ویم، نبي کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي دا د عذاب قبر نه نجات ورکوونکی صورت دی. نو یقینا چې دا وظیفه خو مونږ بلکل پابندۍ سره کوو، صرف یو پیړۍ کول دي، هغه د ماسخوتن د مازونه پس ده. نو بلکل دا وظیفه چې روزانه مونږ کوو دا سورة ملک، سورة تبارک الذی چې څنګه قرآن مجید کولو کې او 9 سپاره راواړوي، 9 دیرشمه، نو تاسو به 9 پاره راواړوي او د ټولو په سر کې اولنی نمبر چې دا کوم صورت دی هغې ته لیکلی دی سورة الملک. بس دغه صورت چې کوم دغه دی، دغه صورت تبارک الذی دی او سورة ملک دی. د دې تلاوت چې څوک کوي نو هغه انسان به الله جل شانه د عذاب قبر نه محفوظ ساتي. نو یو ډېره زیاته زبردست او دونه مفیده وظیفه مې درته وښوله چې دې په دې کې د دنیا پیدره، دې په دې کې د آخرت پیدره. نو یقینا چې دا په خپله مونږ کوو او نور یارانو دوستانو ته هم دا وظیفه مونږ وښیو.